وروسته له هغې چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له لوري د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان پولیسو ځواکونو پر پوستو باندې انتقامي بریالي بریدونه ترسره او سخت تلفات ورواړول، بل مقابل پاکستانی ځواکونه د خپل پوستو او د خپل ځواکونو په ساتنه کې پاتې راغلل. نو د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې دیخوا پر افغان ملکی وګړو ځای بمبارو کړ او د لویو او وړو مرمیو په توغولو سره یې د ملکی وګړو کورونه په نښه کړل. له هغې جملې څخه د خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې پاکستانی پولیسو ځواکونو له لوري د عامو خلکو کورونه په نښه شوي او د ډي سي مرمیو د ویشتو له وجې د کورونو زیاتره برخې ړنګې او ګڼ شمېر مالي زیانونه وراوښتي دي. په کلی نه ټول کارډ کړي دي، ماشومان یې بسلې دي. د دې په خاطر چې دوی دا فکر نه کوي چې دا ملکي دی، دا نظامي دی. داس کوي ټول ملکیان کورونه نظامیان ګډ وډ ولي. دا هو د سی توپونه وته یا څلور 5 دانې دا کور لګیدلای دی. 5 دانې مقصد وجرا کلای داړي د ټوله تخریب شوی دی. یو نیم لاک افغانۍ 2 لاک افغانۍ پورې مصرف پر ځي چې دا موږ بیرته جوړو. دا کورونه خو موږ د جنگ د ډندو مرمۍ له څخه خوشي کړي دي. کوم ځای کې چې مجاهدین جنگونه کوي هلته نه مخته ډندې مرمۍ چې عوامو په کورو لګیږي. موږ کورونه دی نه خوشي کوو. هر ورځ شپې زو سبا راځو د وجري باندې ولوېدو، بیا د دروازې د وجري ټول سامان یو خار لګېدلی دی، غو دی، یو سخای لګېدلی دی، ټول د څلور شمسۍ ماتې دي، ډېر زیان یې ډولی دی دلته. دا پاکستاني عسکر ولي. دا اختر جمیل دی، د یادې سیمې یو تن هغه کس چې د پاکستانی ځواکونو له لوري پر کورونو باندې د مرمیو توغولو له ویرې له خپل کوره د سر او مال ساتلو لپاره د کډې کولو په تکل روان دی. اختر جمیل او د یادې سیمې نور اوسیدونکي وایي مجبور شوي چې له خپل کورونو لري پر پردیو ځایونو کې په سختو حالاتو کې شپې او ورځې تېرې کړي. دوی زیاتوي چې په جنگونو کې باید د عام وګړو ژوند ته پوره پاملرنه وشي. وګانې موږ دې زموږ په کورونو بیګا بمونه لوېدلې دي، توپونه لوېدلې دي او دروازې کړکۍ هر څه ختم کړي دي. خلخانې وبسلې ملونه پاتې وو. ملونه بیګل ته بیا خطر وي، کېدای شي بمونه بیا ګزار شي، توپونه رسي دغه ځای ته. دغه غره ډاډې ته بیګا اوس لږ څنګ ته و دغه نه. همدا مال موږ د خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ سټي 1 کلي ته راغلي یو. دغه کلی د ډیورن فرضي کرښې سره په 1500 مترۍ کې موقعیت لري. په همدغه سیمه کې د هیواد د نور ولایتونو په څیر باندې د یکشنبې په شپه باندې د افغان دفاعي ځواکونو له لوري نه د پاکستان په سرحدي پوستو باندې انتقامي بریدونه ترسره شول. له هغې نه وروسته د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې وخت ناوخته د افغان امنیتي او دفاعي مجاهدو ځواکونو او د پاکستان ملیشو ترمنځ جګړه روانوي. اوس زه چې په همدغه کلي کې یم، د دغه کلي حالات نورمال دي، کومه ستونزه نشته ده. ولې د دې خطر لا هم شته ده چې ممکن دلته بیا هم جګړه رامنځته شي، ځکه چې د پاکستاني له لوري نه په دغه کلیو کې هغه مرمۍ هم راتوغول کېږي او په هغه مرمیو کې د همدغه کلي اوسیدونکو په وینا باندې کورونه لګېدلي دي. خلکو ته یې ځینې مالي ستونزې رامنځته کړي دي، زیانونه رامنځته کړي دي. د دغو کلو نه او د دغه سیمې نه خلک کوچېدلي دي، لرې منطقو ته تللي دي. انعام الله ویاړ، د افغانستان ملي راډیو تلویزیون، د خوست ځاځي میدان ولسوالۍ.